لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه په پکتیا پوهنتون کې د افغانستان اقتصادي پرمختیا لومړنی ملي کنفرانس د افغانستان اسلامي امارت مشرانو او مسؤلینو په ګډون سره پیل شو. یکشنبه په پکتیا پوهنتون کې د افغانستان اقتصادي پرمختیا لومړنی ملي کنفرانس په څنډه کې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وویل چې د هیواد تحصیلي بنسټونو اقتصادي طرحې او پالیسۍ به په یاد وزارت کې عملي کړي. په پکتیا پوهنتون کې د افغانستان اقتصادي پرمختیا لومړنی ملي کنفرانس دویمه ورځ د استادانو له لوري د څېړنیزو مقالو په وړاندې کولو سره پای ته ورسېده. دوشنبه په پکتیا پوهنتون کې د افغانستان اقتصادي پرمختیا درې ورځنی ملي کنفرانس د ستاینلیکونو او تندیسونو په ویشلو سره پای ته ورسېد. سهشنبه د لوړو زده کړو وزارت مالي او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسی په مشرۍ د مالي او اداري معینیت د انسجام ناسته وشوه. چهارشنبه د پروان پوهنتون کرنې پوهنځي استادانو له لوري د دغه پوهنځي محصلینو ته په څېړنیز فارم کې د څو ډوله هنګ بوټو کرلو تجربه وروښودل شوه. او پنجشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د کابل پوهنتون کرنې پوهنځي ځمکني تولیداتو له غرفو څخه لیدنه وکړه.